سورة النبا شروع کو آخری سپارے آغاز دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د ما ډیرو عزتمندو د الله تعالی په فضل و کرم سره نن به مونږه د قران پاک اخیری سپاره بوایو او وخت به ګورو چې څومره ویل شو نو هغه بنن وایو او څلګ ډیر پاتې شي نو هغه به سبا به د قران ان شاء الله چې ژوند وي نو ختم وکړو او بیا به دعا مو کو سبا او کوم چې ضروری خبرې دي د قران حواله سره هغه به هم سبا وکړو ان شاء الله. بسم الله شروع کوم په نوم دی الله الرحمن چې مهربان ده الرحیم او ډیر رحم ولدا. عم يتساءلون دا خلق یو بلنا د چشي باره کې تپوسونه کوي. دی خلقو به یو بلنا تپوس کولو د قیامت په باره کې خدا تپوسونه به دې د پاره دوی نه کول چې دوی به هغه د پاره تیارې کولو قیامت د پاره بلکې به طور استهزاء هغه به دا تپوس کولو چې دا قیامت به کله رسی او کوم د چې قیامت راغلو او مونږه به څنګه ژوند کیږو چې مونږه خاورې ایری شو په دې ځمکه کې. اما د کوم شي په باره کې یتساءلون دا خلق ته پوښتنه کوي د یو بلنا عن النبأ العظیم د هغه لوی خبر په باره کې الذي هغه خبر هم فيه مختلفون چې دوی پاغي کې اختلاف کوونکي دي. نو الله جواب ورکړي کلا هرگز دا سندا یعنی دا تپوس نه دا پکار دا تپوس نه دا پکار سيعلمون ډیر ضرب معلوم شي دوی تا ثم کلا بیا هرگز دا سندا سيعلمون ډیر ضرب معلوم شي دوی تا علم نجعل الارض آیا ند جوړ کړی مونږ د غزمکا میهادن فرش یا بسترا والجبال او مونږ ندی جوړ کړی دا غرونه او تا دا میخونه یعنی مضبوط وخلقناکم ازواجا او پیدا کړی دی مونږه ازواجن جوړې وجعلنا نومکم سباتا او جوړ کړی د مونږه خوب د تاسو صباتن د پاره د آرام وجعلنا او جوړ کړی د مونږه الليل د غشپا لباسن پردا وجعلنا او جوړ کړی د مونږه النهار د غورز معاشن د پاره د معاش د پاره د روزګار د پاره د روزي ګټلو وبنینا او جوړ کړی دی مونږه فوقکم تاسو باندې پاسنا سبعن شدادا و اسماننا مضبوط وجعلنا او جوړ کړی دی مونږه سراجن ایوا دیوینا مراد نور دا وهاجا مطلب بلا یعنی روخانا او گرما وانزلنا او نازل کړي دی مونږه من الموسرات دورې زنا ما ان اوب ثجاجات مسلسل راوريږي دغه اوب لنخرج به د پاره چې راو بس مونږه به پدی اوبو سرا حبن دانی و نباتن او بوټي وجنات الفافا او باغونه غن ان یوم الفصل کان میقاتا بشکا غوریز د فیصله چې دا هغه د پاره وخت مقرر دا د هغه سوال جواب شو اوس کې چې دا خلک کوم شی باره کې تپوسونه کوي نو هغه د پاره یو وخت مقرر دا چې دا د فیصله ورځ دا یوما په کوم ورځ به یعنی قیامت په ورځ به یعنی قیامت چې واقع کیږي هغه نه مخ کې
ينفخ فی السور پوکیب اوهل شي پشپلی کې فتاتون افواجا نو تاسو برسي ډلې ډلې وفتحت السماء فكانت ابوابا او کلو بکړل شي اسمان فکانت ابوابا بس شی به د اسمان دروازې نو دا به څه د پاره کلو کړل شي په دې باندې ملائک راکوزيږي وسيرت الجبال اروان بکړې شي غرونا فکانت سرابا نو شی به د غرونا سرابا پړک د شګي دینه به شګه جوړ شي ان جهنم کانت مرصادا بشک د جهنم چې دا د ګریدو زیدا مرصاد کړکۍ ته یي غات ته یي کړکۍ ته چې کله د مرغۍ څوک ګروي نو کړکۍ ورته کېږي پغه کې راګیره کی نو دا جهنم چې دا د ګریدو زیدا چا د پاره لتواغینا د پاره د سرکشو خلکو معابا زید او سیدو دا دغه جهنم لابثینا چې وخ تیرون کی بوی یعنی دو به وخت تیروی فیها په دې جهنم کې احقابا پمودو لا یذوقون فیها چې نبس کی اغوی په دې جهنم کې بردن مزاد یخوالی ولا شرابا او ندسکلو څه الا مگر سکی به حمیمن گرم او به وغساقا او نونا او زخمنا یا نونا د زخمنا یا پیپ د زخم جزاء دا بدلا دا وفاقا برابرا چی سره برابرا د دوی عمل سره برابرا انهم بشک اغه کانو لا يرجونا چی عقیده نستلا حساب د حساب کتاب لا يرجون لفظی معنا دا چی امید نه لرلو ومونږ به داسې معنا کوو چې دوی عقیده نستلا وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغ وغنل آیتونه دی مونږه په دروغ غنلو سره وکل شین هر یو شی چې دا احصیناه راګر کړه د مونږه کتابن په لیکلو سره فذوقوا بسوچکای مزا فلن نزيدکم نو هرگز بنزیتو مونږه تاسو د پاره الا عذابا مگر زیتو به عذاب دا خود جهنميانو ذکر شو اوس د جنتیانو ذکر ان للمتقین بشکا پرهیزګار خلق د پاره مفازن زید کم یبدا حدائق باغون دی واعنابا او انګور دی وکواعب او پیغل جنکی دی اطرابا حمزولی وکاسن او جامون د شرابو دهاقن خالص شراب یا دهاقن ډک لا يسمعون چنب اوری جنتیان فیها پدی جنت کې لغون عبس خبری ولا کذابا او ند دروغ خبری جزاء دا بدلا د من ربک دتا د رب طرفنا عطاء حسابا چې دا بخشش تا پورا یا به حسابا رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو د زمکې دا و ما بینهما او د هغه شیونو چې د اسمانونو د زمکې په منځ کې دي الرحمن مهربان بادشاہ دا لا یملکون منه طاقت نه لري هغه الله سره خطابند قبر کولو یوم په کوم ورځ و یقوم الروح چې و بدریږي جبرائیل علی السلام والملائکۃ و ملائک صفن په قطارونو کې په صفونو کې لا یتکلمون نب کوي خبري هیڅوک الا من مگر کوي به هغه څوک خبره اذن له الرحمن چاته چې اجازت ورکی رحمان بادشاہ وقال ثوابا او یای به دوی ټیک خبره الله په مخ کې به څوک غلطه خبره کوله هم نشي ذالک اليوم الحق دا اغوریز دا چې دا حق اوریز دا فمن شاء اتخذ بسوک سغواړي نو اغا دی ونیسی الی ربه خپل رب تا مآبا لار د ورتلو ان انذرناکم بشک مونگا يرولی تاسو عذابا قریبا د نږدې عذابنا یوم ينظر المرء بكم ورزب چې وګوري هر سړی
ما اغا عمل قدمت یداه چې دوی به استولی وی په خپل لسونو باندې ويقول الكافر او وبي کافر انسان یا لیتنی کنت ترابا کاش کز خوري وای کاش کز سره جوړ شوی نه وای خوري وای سورۃ النازعات بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم د په هغه ملائکه باندې چې هغه روح رو باسی ساو باسی غرقن په بستلو سرا څنګه وبستلو سرا نو معنا به د څه کوي والنازعات قسم د په هغه ملائکه باندې چې هغه بساو باسی د خلقنا په سختی سرا غرقن په سختی ساو بستلو سرا دا د کافر ساده دا د جهنمی ساده دا د فاسق او د منافق او د ګناګار سړی ساده چې دوی کله ساو نو باسی ملائک نو ډیر په سختی بور نو باسی والناشطات وقسم د پاغو ملائکو باندې چې هغه وو وبستون کی وی د سا آرام سرا نشتن په وبستلو سرا یعنی په آرام سرا وبستلو سرا دا د مؤمن هغه ساده د مؤمن روح دا والسابحات قسم د پاغو ملائکو باندې چې هغه ګرځي سبحن پدیسی سرا فالسابقات قسم د پاغو ملائکو باندې چې هغه مخکی کیږي د الله حکم ته سبقن په مخکی کېدلو سرا فالمدبرات قسم د پاغو ملائکو باندې چې هغه انتظام چلوي امرن د هر کار یوم چې په کومه ورځې ترجف الراجفتو چې خسیدل به شروع کی دغه خسیدون کی زلزلہ یعنی زلزلہ براشي د هر څه بخوڅيږي هر یو شی وړه پیږي دا د قیامت هغه اولینی پوکې د چې اسرافیل علی السلام چې پوکې وای نو اول بداوشي نو تتبعها نو رستو براشي پدې پوکی پسې الرادفتو ادویم زلزلہ نو بیا به دویم زلزلہ وکړوي دا چې کله وشي نو بیا به خلک را پاتېږي قیامت ته نو قلوب زرونه به یعنی زنه زرونه به یوم یزین په دغه ورځ واجفتن رپیدون کی بوی یا یریدون کی بوی یریږي به ابصارها خاشعتن سترګې د هغه به ذلیل وی لاندې بوی یقولون یا عبد خلق انا لمردودون آیا مونږه بیا را پاتولې شو یا دویمه معنا آیا مونږه واپس کړل شو فل حافرته اغه زوړ حالت تا اذا كنا عظاما نخرا آیا کله چې شو مونږه اډو کی وراسته قالوا ويلو اغه تلک اذن کرۃ خاسره دا خو بیا هغه و پسوي چې دا ډیره تاوان ولوي یعنی کومګه دوباره را پاسول شو دا خو ډیر تاوان وي فانما هي زجره بس بشکدا یو سخت आवाज بوي واحده یو د شپلې आवाज سیدا ادم تاسو ته ویلو چې د شپلې به داسې आवाज وي چې هر سړی به دا ګمان کوي چې کماته چا په غیږ کې دا شپلې وایلا نو فاذا هم بالساهره نو اچانک به دا ټول خلق دا په صفا میدان کې وی هل اتاک حدیث موسی آیا رغله د تا خبر د قصې د موسی علی السلام اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا کله چې आवाज وکړو موسی علی السلام ته رب دې هغه پاغه طوا میدان کې اذهب الى فرعون الله ورته ویلو چې لاړ شه فرعون ته انه طغى بشکا سرکش شوی دا فقل اور تویا هل لك الى ان تزكى آیا تیار یت دې خبره تا چې ته پاکي اختیار کې واهديك او زو خیمتا تا الى ربک اخبل رب طرف تلارا فتخشى نتو یریږي د الله نا فاراه الايه الكبرى بس وخیلا موسی علی السلام فرعون تا اغه لویا نخا لویا معجزه چې هغه همساوا فكذب وعصى بس دروغ وغنل فرعون وعصى ونفرمني وکړه ثم ادبر او بیا وپشول يسعى او بیا کوشش شروع کړلو د پاره د مقابله فحشر فنادا بس رجم کړلا
فنادا او اعلان وکړلو چوکي رجم کړل جادوګران فقال ويل فرعون انا ربكم الاعلى چې زد تاسو لوی خدای ما فاخذه الله بس رونی ول فرعون لرا الاختلا نکال الاخرته والاولى پدس عذاب سرا پدس عبرتنا کی سزا سرا د اخرت او د دنیا نو په دنیا کې مله غر کړلو اخرت کې بم د په جهنم کې وی ان فی ذلک لعبرتا بشک پدې کار کې لو عبرت تا لمن اغچا د پارا یخشا چې یریږي د الله نه نو که څوک د الله نه یریږي نو د فرعون په کیسه کې لوی عبرت پروت تا انتم اشد خلقا ایتاسو زیاد سختیو په پیدایش سره ام السما بناها یا اسمان چې دا الله جوړ کړی دا نو اسمان الله جوړ کړی دا نو تاسو خو بخامخ الله پیدا کړي رفع سم کها او چت کړلو اسمان یعنی او چت کړلو چت د اغه فسواها بیا برابر کړلو اغه واغتش ليلها او تور تیار کړل شپه د اسمان واخرج ضحاها اور روي بستل اغا رنا ورز د اغي والارض وزمکا بعد ذالک ورست د دینا دحاها وغړه ولا دی اسمان لرا اخرج اور روي واستلو منها د زمکنا ماءها وبد اغي ومرعاها او واخد اغي یعنی خوراک د اغي والجبال ارساها وغرونه ودرول متاع لكم او سامان د ژوند تاسو د پاره ول انعامکم او د تاسو څارو د پاره فاذا جاءت الطامه الكبرى بسر کله چراشی اغالو یا هنګما اغالو افت اغ دویما پوکي مراد د دې ځکه شپلی ولا یوم یتذکر الانسان پکم اوریز با یعنی په دغه اوریز با رایدوی به انسان ماسا اغه عمل چې دی کړی په دنیا کې وبرزت الجحیم لمن یرا او خراب کړی شي جهنم اغه چا د پاره چې هغه لیدل کوي فاما من طغى بس هر اغه څوک چې په دنیا کې سرکشي کړی وي واثر الحیات الدنیا او غره کړی وي ژوند د دنیا فان الجحیم بس بشک جهنم چې دا هی المأوا د اغه د پاره زید او شدودا واما من خاف او هغه څوک چې وډر شو الله نه مقام ربی د مخمخ کې دو در بخپلنا ونهى النفس او دنیا کې ځان من کړلو عن الهوا د غلط خواهشاتنا فان الجنه بس بشکا جنت چې دا هی المأوا زید او شدود دې کسدا یسالونک د خلق تپوس کوي تا نه عن الساعه د قیامت په باره کې ایان موساها چې کله وی قیامت نو اے پیغمبر فیما انت پڅکې ته یعنی تب څنګه جواب ورکې من ذکرها په یدول د دی قیامت الی ربک خاص الله تا منتهاها علم د دی قیامت دا انما انت منذر اے پیغمبره بشکت يرون کای من اغه چا د پارا یخشاها چې یریږي د الله نا یا یریږي د قیامت نا کانهم لک چوی هغه یوم يرونها فاغه ورځي څو ګوري قیامت لم یلبسون دوی بیاي چې وخت نه د تیر کړي په دنیا کې مونږه الا عشیه مگر د غرمین ورستو یعنی ماخام وخت او ضحاها یا د سحر وخت دومره بده ته د دنیا وخت اغلق معلوم شي په دې هر صورت کې ډېر زیات خبرې دي خو بس وخت وینا کني هر آیات د اخیری سپاره هر آیات قیمتي آیات تا او خورتا توجه کو نو تاسو قران ویلې د الحمدلله انوي سپاره تاسو ویلې تاسو ذهن ته الله په خپل د دې آیاتونو پوهه درچي شرع صدر با الله تاسو ته نصیبای بسم سورۃ عبسا بسم الله الرحمن الرحیم عبسا خفاش ولو یا تندې تریو کړلو وتولى او مخې واړولو د اصل کې دا سوا چې نبی علی سلام سره یو ځل د مکه سرداران ناشتو او نبی علی سلام ورته دعوت ورکولو پدې کې یو کس راغلو چې داغه نامه وا عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه هغه اډوندو پستر ګبانی نابیناو
نو چې هغه راغلو نبی علی السلام داغه پراتلو باندې خفا شولو چې په دې موقع کې دا نوې راغله ځکه چې زه د مکه سردارانو سره لګیایم نو نبی علی السلام خدا په زړه کې خواهش و چې دا سرداران مسلمانان شي نو ډیره फायदा به وشي اسلام ته نو دا خفقدل د نبی علی السلام الله ته خونه لګیدل نو الله اوس فرمایي عبسا خفاش ولو وتولى او مخي واړولو ان جاءه الاعمى کله چراغلو اغاړون سړې وما يدريك وڅپد تا ته پیغمبر لعله يزكى کې دیشي چې داړون سړې پاک شي او یذکرو یا نصیحت حاصل کی فتنفعه الذکر او فایده ور کی هغه ته نصیحت اما من استغنا هر چې هغه څوکتا استغنا چې بے پروا ده ان د مکه سرداران خو بے پروا دي فانت له تصدى بست اغوی ته توجه کوي وما عليك او نشتا پتا باندې څه ګنا الله يزکا چې اغوی پاک نشي تو ته دعوت ورکا بس کا نه پاکیږي نو تا خو څه غلطی نه ده کی واما من جاءك او ارغ څوک چې هغه راغلو تا یسعى چې کوشش کوي یا رمنډ وهي وهو يخشى او غیریږي د الله نه فانت عنه تلها بس اغه مخ اړوي کلا هرگز دا سیندا انها بشکد قران چې دا تذکرتون دا یو نصیحت نو په دې کې موږ لپاره سبق دا چې الله په نيز باندې مالداري خلق د دوی هیڅ اهمیت نشته چې دا کافران وي یو غریب سره خو چې هغه مسلمان وي الله په نيز باندې دا ډېر اوچت انسان ده نو کلا هرگز دا سیندا انها تذکرۃ بشکدا قران چې دا یو نصیحت ده فمن شاء ذکره بس هغه څوک چې غواړي نو نصیحت د قبول کی فی صحف دا قران په صحیفو کې دا مکرمتن اغه صحیفه چې هغه عزتمند دي مرفوعتن او د اوچتو مرتبه ولدي مطهرتن پاک دي بأيدي سفرتن یعنی پلسونو سفرتن د لیکون کو ملائکو کې دي کرامن چې عزتمند دي بررتن نکان دي قتل الانسانو لعنت وی په کافر انسان باندې ما اکفره چې څومره سخت انکار وکړلو د حق نه فی من ای شیء خلق د کوم شینا الله پیدا کړی ددا من نطفه د نطفینا خلقه الله پیدا کړلو ده فقدره او بیا د دې تقدیر مقرر کړلو ثم السبیل یسره او بیا د لار ژوند آسان کړی دی د پاره ثم اماته او بیا مړ کړو هغه فاقبره او قبر ته ورسولو ثم اذا شاء انشر بیا چې کله د الله خو خشین دوباره بیر پیدا کی کلا هرگز دا سیندا لما یقضی ما امره و نکړلو هغه کار چې الله ورته حکم کړو فلینظر الانسان بس ود ګوري انسان الی طعامه خپل خوراک تا ان سببنا الماء سبا چې مونږ رب یولیدي او پر رب یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیا مونږ چودا کړي د زمکا په چودولو سرا فانبتنا فيها حبا بیا مونږه رازرغون کړي دي په دې زمکې کې دانه او غاله وعنبا وقزبا انګور او ترکاریانه وزيتون ونخلا وند زيتون او کجوري وحدائق غلبا او باغونه غنغن وفاكهه وابا او میوه او خورکونه متاع لكم ولانعامكم دا سامان د ژوند د تاسو د پاره او د تاسو جنورو د پاره فاذا جاءت الصاخه بسر کله تراشی غ سخت आवाज یوم يفر المرء من اخيه نو په هغه ورځ به تختی هر سړی د خپل ورور نه قیامت داسې سخت ورځ ده چې هر چا سره به خپل غم وي ورور نه بم خلق تختی و امه و تختی به د خپل مور نه دا هغه مور دا چې کله بچی ته تکلیف راشي نو د مور غېږه تویر شي او مور نه غېږه راتاو کی خو په دغه ورځې به مور بچی نه تختی او بچی به مور نه تختی
و ابيه و د خپل پلارنا و صاحبته و د خپل خزنا و بنيه و د خپل زمننا لكل امرئ منهم نو هر سړی د پاره په دغه ورځ کې یوم یزن په دغه ورځ کې شانون یو داسې حالت بوي یغنیه چې دوی به پرواوي د ټولو خپلوانو نه د هر شینه به پرواوي صرف د ځان غم بکئی وجوه نزن مخونه به یوم یزن په دغه ورځ مسفرتن روخانه بوي پړکیدون کی بوي چمک بکوي زواحکتن خندیدون کی بوي یعنی خاندی به مستبشرتن او خوشاله بوي ووجوه نزن مخونه به یوم یزن په دغه ورځ علیها په هغه مخونو باندې به غبرتن دوړه به پرتاوي دوړه پرتاوي مطلب داسې به غمجن وي لکه یو سړی په دوړو کې ګرځیدلې وي او د مخې خړ پړوي ستړی ستومان وي ترحقها راخور بوی پاغه باندې قطرتن ترواله اولائک دا اغه کسان دي هم الکفرۃ الفجر چې دوی په دنیا کې کفر کړي او دوی په دنیا کې فجرانو سورۃ التکویر نبی علیہ السلام فرمایي چې کتا سو د قیامت ورځ قتل غواړي د قیامت هغه منظر په خپل سترګو باندې قتل غواړي نو دا سورۃ وایو سورۃ تکویر سوره انشقاق او سوره انفطار دا غدري سورتونه او دا درې روان دي اوس بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت کله چې دانور راون غختل شي یا بینور کړل شي بینور کړل شي و اذا النجوم انکدرت وکله چې ستوري خوار ور شي خړ پړ شي و اذا الجبال او کله چې غرونه سویرت روان کړل شي و اذا العشار وتلت او کله چې د لسو میاشتو هغه اوخه لسو میاشتو حامل اوخه چې په خېټه کې بچی دا یعنی په لسمې میاشتې کې د اوخي چې بچی پیدا کیږي نو دا په عربو کې ډیره قیمتي اوخه وا او خلکو به د دې اوخي ډیر خیال کولو چې دې د څوک نقصان ونه رسي دا بیمار نشي دا زخمی نشي نو دا قیامت راشي نو اذا العشار وتلت نو کله چې د لسو میاشتو حامل اوخه اوتلت په ځای باندې پرېګ دول شي نو دا به خلک پرېګ دی خلک به منډي کی و اذا الوحوش حشرت او کله چې ځنګلي زناور راجم کړي شي ځنګلي زناور داسې راجم کړي شي چې دومره hebat بشي چې دا ځنګلي زناور د آبادیانو تراشي ځنګل نه بده راوځي او د یو ځای ته راجم شي د ډیر غم د وجنه و اذا البحار سجرت او کله چې دریابونه سجرت بل کړل شي یعنی لامبا کړل شي و اذا النفوس زوجت او کله چې روحونه ملاو کړل شي بدنونو سره زوجت روح چې بدن سره ملاو شي ني د انسانان د الله رجوندي کی و اذا الموءودة سئلت او کله چې ژوندۍ خخې کړي شي بچینا تپوس وکړل شي بی ای ذنب قتلت چې ته په کومه ګناه سره قتل کړل شوی مخکې په عربو کې چا څه لور پیدا شو نو لور به غوي ځان د پاره شرم غنلو نو دغه لور به غوي ژوندۍ بیا پزمکه کې خخوله نو د دې لونو پلارانو نه الله دومره خفاوي چې هغه پلارانو نه به الله تاسو نه کوي دی لونو نه به الله تاسو کوي چې اے لوړي اے لور ته د پلار په کومه ګناه باندې ژوندۍ خخ کړی د تا ګناه څه وا د تا غلطی څه وا خدا ووري دا خبره چې دا صرف هغه خلکو دا کار نه کول دا کارمون کوو مون کله چې لور پیدا شي بیا ور باندې خپا شو دز د لور مړه کو او مور ور سره مړه کو نو الله به دوی نه پښتنه کوي او دام پرېګ دوا د کوم خلک چې به ګناه مړ کیږي په دماکو کې په ظلمونو کې په زیاتیو کې کدا ظلم او زیاته د عوامو طرف نه کیږي او کدا حکومت طرف نه کیږي الله به دوی نه تپوس کوي چې اے فلانیا ته دا ویلې بغیر څه د ګناه قتل کړی شوی د تا ګناه څه واسطه قتل کړی شوی و اذا الصحف نشرت او کله چې عمل نامې کلاو کړل شي و اذا الصحف و اذا السماء كشطت او کله چې اسمان ختم کړی شي بے پردې کړل شي و اذا الجحیم سعرت
او کله چې جهنم ګرم کړي شي و اذل جنت ازلفت او کله چې جنت را نږدې کړل شي علمت نفس نو معلوم بشي هر کس تا ما اخدرت اغه عمل چې حاضر کړي وي اغه فلا اقسمو بس نه دا یعنی ز قسم خرما بالخنس پاغستورو باندې الجواری سیدت لونکی الکنسی او پټی دن کی ستورو باندې یا خکارا کی دن کی اغه ستوري چې خکارا کیږي د شپې یا پټی دن کی د شپې الجوارل بالخنس الکنس یو اغه ستوره د چې پټ شي دورې دې پټ شي ورې چې ستوري پټ شي او شپاشي د ستوري شي د رخکارا شي الله په دې ستورو قسم خورلې ده واللیل او قسم د پشپې باندې اذا عسعسا کله چې واپس شي والصبح قسم د په سبا باندې اذا تنفسا کله چې سا واخلی یعنی کله چې سبا شي رڼا شي انه بشکد قران چې د لقول رسول کریم خامخدا قول دا خبره دا د پیغام وړون کې عزتمن چې هغه جبرائیل علی السلام دا ذی قوت دا د طاقت خوندا عند ذل عرش مکین د عرش ول سرا د غټه مرتبه ولدا مطاعن څه حکم منل کیږي پاسمان کې ثم امین او دا امانتدار دا یعنی دا قران دا جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ باندې نازل شوی دا او دا امانتدار دا طاقت ولدا دا د الله په نسبت باندې ډیر لوی مقام ولدا وما صاحبکم ان دا ملګری د تاسو بمجنون لونه ولقد رآه او بشکل دلدا د جبرائیل علیہ السلام بالافق المبین په لمند اسمان کې المبین خکارا یعنی په کناره د اسمان کې خکارا وما هو او ند د پیغمبر علی السلام علی الغیب پر سوالو د وحی باندې بدونین بخیلا وما هو او ند د قران بقول شیطان الرجیم خبر د شیطان رټلی شوی فاین تذهبون تاسو کوم طرف روان یو ان هو ند د قران الا ذکر مگر دا خو نصیحت للعالمین د پاره د ټولو خلقو لمن شاء منکم نو د پاره د هغه چا چې غواړي د تاسو نه ایستقیم چې په نیغه لارې باندې لاړ شي وما تشاؤون او نکیږي هغه چې غواړي تاسو الا ان یشاء الله مگر کیږي هغه چې غواړي الله رب العالمین چې پالون کې د مخلوقاتو دا سورۃ الانفطار مکی سورۃ تا بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان چوت کړل شي و اذا الكواكب انتصرت او کله چې ستوري خوار ور کړل شي دام هغه صورت تا چې نبی علی السلام دې باره کې فرمایي چې دې صورت کې بالکل د قیامت ټول منظر خیال شوی دا یو اذا الكواكب انتصرت کله چې د ستوري را وګرځيږي یا خوار ور شي و اذا البحار فجرت او کله چې دریابونه روان کړل شي یا دریابونه وشلول شي و اذا القبور بوسرت او کله چې قبرونه ولا بوسرت راپور تکړل شي علمت نفس ما قدمت واخرت معلوم بشي هر انسان ته هغه څه چې مخکې استولې دي او رسته پرګ دولې دي مخکې هغه عمل استولې چې په خپل ژوند او عمل وکړو لاړو یا دسي عمل وکړو چې دغه اثر ورسته په خلکو کې پاتې شولو نو دیبم دی وګوري کله ښه عمل دا نو خانه تجابي وګوري کا بد عمل دا بدن تجابي وګوري نو داسي عمل پکار ده چې هغه ښه عمل وي او مرګ نورستم جاری وي لکه د قران خیال د دین خیال صدقه جاریه یا ایها الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم ته پچشي دوکې کې واچولې اغه خپل رب عزتمن په باره کې الذي اغرب خلقک چې ته پیدا کړلې فسواکا او بیا مکمل کړلې یا بیا برابر کړلې فعدلک او بیا نیغ ودرولې فی ای صورت او بیا په کوم شکل کې ما شاء خو خشید الله رکبک
نو ته پیوند کړلې کلا هرگز دا سیندا بل تکذبون بالدین بلکې تاسو دروغ غنئ د قیامت ورځ و ان علیکم لحافظین او بشک مقرر دي پتا سبانه نگران ملائکه کرامن کاتبین عزتمند دي او لیکون کی ملائکه دي یعلمون معلوم دی اغوی تما اغا عملونا تفعلون چې تاسو یې کوي نو هر سړی سات دوی ملائک دی یو خی ولی باندې یو غڅ ولی باندې خی طرف ته نیکیانی لیکي غڅ طرف ته بدیانی لیکي خدام تاسو دی الله مهرباني ګور واوري چې کله ګناه وشي ګناه نو دا غڅ طرف ته فرشتہ چې دا یو وخت پر انتظار کوي نه لیکي او دا خی طرف ته فرشتہ مرته چې ما لیکا کې دې شي د توبه وبسي د ګناه باندې خمان شي نو کچې دې دستی توبه وبسي نو غز طرف ته خو ګناه ونه لیکي خو خی طرف ته وانی کی به ولي کی د توبه والا دومره الله مهربان بادشاہ نو کلا بل تکذبون بالدین خا یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم بشک نکان خلق و خامخ په نعمتونو کی وی و ان الفجار او بشک اغه بدکاری خلق لفی جهنم خامخ په جهنم کی وی یسلونها یوم الدین نوزی بدوی اغه ورځ د قیامت تا و ما هم عنها بغائبین یسلونها یوم الدین ننوزی بجهنم ته د قیامت پورز و ما هم انبوی اغوی عنها د اغین بغائبین پټیدون کی چوک پټیدل نشي و ما ادراک ما یوم الدین او تا ته معلومه ده چې د قیامت ورځ شیدا ثم ما ادراک بیا تا ته پته ده ما یوم الدین چې د قیامت ورځ شیدا یوم په دغه ورځ به لا تملکو اختیار او طاقت بن لري نفس یو کس لنفس د پاره د بل کس شین د هیڅ شي والامر فیصله به یوم یذن په دغه ورځ کې لله خاص الله د پاره وی سورۃ المطففین مکی سورۃ تا بسم الله الرحمن الرحیم ویل تبعیدا یعنی تبادشی للمطففین اغا ناب تول کی کمی کون کو د پارا یعنی تبادشی اغا خلق چې پناب او تول کی کمی کوي او دا کار په مو کې شتا دا که اغا دکاندار دا نو په تله کی کمی کوي که اغا چا سره گز دا نو په گز کی کمی کوي که چا سره پیمانا دا نو په فټوری کی کمی کوي او که څوک نوکر دا په نوکری کې کمای کوي په ډیوټي کې تنخواه پورا خلی او ډیوټي پورا نه کوي او که څوک ذمہ دار دا هر څوک ذمہ وار دا چې ذمہ داری چاته حواله شوی دا نو مونږه په خپل ذمہ داری کې کمای کوو پیسې پورا خلو او ذمہ داری دا کم کوو دا ټول په دې آیات کې راځي الذين اغ خلق ازقتالو کله چې ځان ته یو شی اخلي علی الناس د خلقنا یستوفون پورا یخلی و اذا کالوهم او کله چې په مناور کوي خلق ته او وزنوهم یا تول کوي خلق ته یخسرون نو نقصان ور کوي خلق ته الا یظنو ایا نه کوي ګمان اولایک دا خلق انهم مبعوثون څه بشک دوی به دوباره ژوند کړل شي یعنی دوی دغه کار ځکه کوي چې دوی په مرګ باندې یقین نشتا او بیاي که په مرګ شتا نو په قیامت نشتا چې دوی نه په پختنه کیږي د دې شي لیوم عظیم د پاره دا غلو یوریږي یوم حکم یوریږي و یقوم الناس لرب العالمین چې دا خلق بودریږي رب العالمین تا کلا هرگز دا سندا ان کتاب الفجار بشک عمل نما د بدو خلقو لفی سجین خامخداب په قید خانی کی وی د سجین څه شی دی و ما ادراک ما سجین او تا ته پته دا چې د سجین څه شی دا کتابون دایو کتاب د مرقوم لیکل شوی ویل تبعید یوم یذین په دغه ورځ للمکذبین د پاره د درو غنون کو خلقو الذین اغ خلق
یکذبون چې دروغ غني هغه بیوم الدین دغه د قیامت ورځ وما یکذب به دروغ نه غني الا مگر کل معتد اسیم هر هغه کس چې حد نا وخت وي او ګناګار وي اذا تطلع عليه آیاتنا کله چې بیانېږي په دوی باندې آیاتونه دی مونږه قال اساطیر الاولین دوی وایي چې دا خو په خواني قصې دي کله هرگز دا سیندا بل کې رانا زنګ لګولې دا علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې ما هغه ګناهونو کانو یکسبون چې دوی به کول په دنیا کې نو ګناه چې کله ډیر شي او توبه نه وباسي نو به د زړه چې دا زنګین شي په دې باندې زنګ ولګيږي بیا کله هرگز دا سیندا انهم بشک ذوب عن ربهم د خپل ربنا یعنی دیدار د خپل ربنا یوم یذین په د غوریز کې لمحجوبون په پردې کې ستل کېږي ثم بیا بینهم بشک دوی لسوال الجحیم خامخا ور داخل بکړې شي جهنم ته ثم یقالو او لسوال الجحیم داسې زول منام کوي ثم يقال هذا الذي بیا بویل شي دوی ته چې دا هغه شی دا کنتم به تکذبون چې تاسو به دا دروغ غنلو کله هرگز دا سیندا ان کتاب الابرار بشک عمل نما د نیکانو خلق لفی علین خامخ پوچتو خلق په دفتر کې بوي دا څه شی دی علین څه شی دی نو الله په خپل فرمایي وما ادراک ما علیون او تا ته معلوم دا چې دا علیون څه شی دا کتاب دا یو کتاب دا مرقوم چې لیکل شوی دا یشهده المقربون چې حاضریږي اغه تا مقرب ملائکه ان الابرار لفی نعیم بشکنکان خلق به خامخ په نعمتونو کې بوي علی الارائک ينظرون او ناس بوي په تختونو باندې یو بل ته وګوري یا دی جنت ته وګوري تعرف فی وجوههم تا تبخکاری په مخونو د اغوی کې نظرت النعیم تازگی د نعمتونو یسقون من رحیق سکول کیږي په جنتیانو باندې شراب صفا مختوم چې دا به سیلبند وي یعنی چا بوتلاس نه وی لګولې ختامه مهر د اغیب مسکن د مشکوی وفي ذلک او پدې کې فلیتنافس المتنافسون نو پکار د چې مینه د وکی مینه کون کی خلق دیسی سره د پکار د خلق مینه وکی ني جنت سره د مینه وکی او د دې مینه حاصلولو د پاره په دنیا کې په ځان سختی تروي ومزاجه من تسنیم او شامل بوي شراب سرا من تسنیم د تسنیم نه د تسنیم چې شدي عینن دا یو چینا د یشربو چسکی به بها اغینا المقربون عزت من خلق ان الذين اجرموا بشک اغه خلق چې جرمونه کړی دي کانو من الذين وی باغوی په هغه کسانو پورې امنو چې ایمان راوړو یسحقون خندا به کولا و اذا مروا کلب چې تیرې دل بهم باغوی باندې یتغامزون یو بل ته بسترګي ویلې یعنی مؤمنانو پرې دوی په دنیا کې سترګي ویلې مسخره به کولې یو بل ته به اشاره کولې و اذن قلبوا الى اهلهم او کلب چې واپس لاړل خپل کورونو ته انقلبوا فاکهین تلل بخوشاله یعنی ورځ به کافرانو مسلمانانو پرې بخندیدل ټوکې به کولې مسخره به کولې سترګي به ویلې یو بل ته او کور ته بچ لاړل نو ډیر خوشاله ډیر فخر او غرور سره وتلل نو اذا راوهم وکل چې وبلدل اغوی دا مسلمانان یا مومنان قالوا نو یلب کفرانو ان هؤلاء لضالون بشک دا مومنان چې دی دا خو بلار خلق دی نو ما ارسلوا علیهم حافظین الله فرمایي چې ما خو نه دی استولی کفران په دې مومنانو باندې نگرانی کوونکی دوی څه کار ده چې دوی مومنانو باندې کې رائے ور کوي چې دا داسي دی و داسي دی تاسو ته ویلی چا دي چې مؤمنانو نگرانی کوي خو تاسو خو د مزاق د پاره مسخري د پاره ملنډي وایو په دیغه پرې مؤمنانو پرې
نو دغه کافرانو په قیامت کې څه حالت وي اوس واوره فالیوم الذی نو قیامت پورې جب هغه کسان امنو چې مؤمنان دي من الکفار یضحکون کافرانو پر بخندا کوي په دنیا کې خودی مؤمنانو پر خندیدل نو قیامت کې به مؤمنان کافرانو پر خاندي علی الارائک ينظرون او دا مؤمنان بناستی په تختونو باندې او ګوري به کافرانو ته او خاندي به ورپوري چې دا هغه خلک دي چې دنیا کې مو پسې خاندیدل نو حلف وبل کفارو آیا ملاو شو بدلا کافرانو ته ما كانوا يفعلون دا هغه عمل چې دوی وکولو سورۃ الانشقاق مکی سورۃ دې کې هم د قیامت منظر پیش شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کله چې اسمان وشلږي واذنت او حکم اومني لربها د خپل رب وحقت او حق خبر دادا چې د رب حکم اومني یعنی د رب حکم بخامه خمني واذا الارض او کله چې د ازمکا مدت خوراک کړل شي یعنی هوا کړل شي والقت اور او غرزوی ما اغه شی فیها چې په دې ځمکه کې نن نه دا چې دا دن په ځمکه کې کوم شی دا دا به د ځمکه را بهر کی نه د انسانان بروزي ځمکه نه وتخلت او خالی بشي د ځمکه واذنت او حکم به اومني لربها د خپل رب وحقت او حق خبر دادا چې د رب حکم اومني یا ایها الانسان اے انسانا انک قادحون بشکت کوشش کون کئ عمل کون کئ یعنی هر سړی څنګه کوشش خو کوي لګیا خو په دې کې خوشبخت او خوش قسمت انسان هغه دا چې هغه کوشش وکي قیامت ګټلو د پاره جنت ګټلو د پاره د قیامت کامیابی د پاره کوشش نور هر سړی لګیا دا کوشش کوي کافر هم لګیا دا مسلمان هم لګیا دا منافق هم لګیا دا نیک عمل هم لګیا دا فاسق یعنی څوک آرام څخه نه دی ناس کنه ټول خلق لګیا دي په کوششونو کې هر سړی په مهنت کې دا په کور کې زنانه لګیا دي بهر سړی لګیا دي نو کچيري یو سړی کوشش وکي د قیامت د پاره دا سړی بس خوشبخت او خوش قسمت انسان ده الی ربک خپل رب تا کتحن په عمل کولو سرا فملاقیه بست ملویدون کې اغه سرا فاما من اوتی کتابه بیمینی بس اغه چاته څه ملاو شوا عمل نما په خلاص باندې فسوف یحاسب حسابا یسیرا نو حساب وکړل شو اغه سره حساب آسان حساب څه یی یو خدا د چې آسان حساب دی تیایی چې الله تعالی د به حسابا معاف کی کني مخ یو ګناګار مخ یو خطاکار او بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي من حوسبا عذبا چا سره حساب شو وکړل شو بده ته خامخ عذاب ملوي ځکه چې انسان خو الله ته حساب نشي ورکوله لکه مونږ به الله ته څنګه حساب ورکو اول د نن ورځ چې کومه تیر شو اگر چې دا د روزي میاشتا مبارکه میاشتا په خلی باندې روزه ده بیا هم چې مونږ په خپل ژوندۍ باندې سوچ وکړو نو څنګه د الله نه فرمانی به مخامخه کړی شي څنګه د نبی علی السلام نه فرمانی به مو خامخه کړی نو مونږ د ایوي ورځې حساب هم الله ته نشور کوله نو بیا د آسان حساب مطلب څه شو د آسان حساب مطلب دا شولو چې الله تعالی یو کس راو غواړي او الله ورته فرمایي چې تا په فلانی ځای کې دا کار کړی دا په فلانی ځای کې دا کړی دا په فلانی ځای کې دا کړی دا خو نن ته ما معاف کړلې دا آسان حساب او کيو ور حساب الله شروع کړلو بیا پکې راګیریو نو الله دې مونږ سره مونږ دې به حساب الله جنت ته بوزي الله ته مو حساب نشور کوله که الله تعالی مونږ نه صرف الله تعالی د یو سترګې تاسو کې چې دا سترګم تا ته کړی وا د دین نعمت ته څومره قدر کړی دا نو مو د دین نعمت قدر کړی دا په دې سترګې مونږه ګناه کتلی دا په دې باندې مو فلمونه کتلی دي په دې باندې مونږه ډرامې کتلی دي په دې باندې مونږه پرادو خزو ته کتلی دي په دې باندې مونږه پرادو ساړو ته کتلی دي په دې باندې مونږه
یعنی کومه ګناه ده چې په دې سترګې باندې مونږ نه کړی همدارنګ نور اندامونه د جسم وینقلب الى اهله مسرورا نو چا سره آسان حساب وشي نو واپس بشي د خپل کور ته خوشاله و اما من اوتي کتابه وراء ظهره او هغه څوک چې ویر کړل شي هغه ته عمل لما ورستو طرفنا مطلب دا چې کوم دا جهنميان دي دوی په ځان پوي چې متعامل لما په غڅ لاس ملويږي نو هغه ته یو بدا ملائک به مخي طرف نه رچیم نه ورستو طرف نه براشي او لاس کې ورته عمل لما او وچو خي چې واخل عمل لما دویم مطلب د دې دادا چې دی خلکو به خپل لاسونه ورستو نیولې وي دا لاس به خپل پناه کړی نو ملائک براشي ورستو طرف نه د عمل لما او د جهنم ټیکټ بو تویر کی فسوف يدو سبورا نو اوازونه بکی دا خلق چې مونږه خو هلاک شولو تباش ولو ويسلا سایرا او ننوزی بدوی هغه ګرم ورته نو دغه ورځې فکر پکار ده او دا ورځ خامخا راتلون کی ده دینه هیڅوک نشي پټېدل نو دا کافر یا دا جهنمی سړی دی په دنیا کې زندگی څنګه تیر کړی و اوس د دې زندگی واورا انه کان فی اهله مسرورا بشک او اغا په خپل کور کې خوشاله انه ظن ان لن يحور او بشک اغا خیال کولو چې هرگز بده واپس نشي الله تا بلا ویلنا ان ربه کان به بصیرا بشک رب دیغه وو پاغه عمل باندې نظر لرونکې فلا اقسم بالشفق بسنا ز قسم خرما د مخام پغه سرخی باندې واللیل وما وسق او پشپې باندې او په هغه شی باندې چې د شپای راجمه کی د شپې د ټول خلک راجمه شي کنه بازارونه بند شي لیاري بند شي سړکونه خالی شي د خلک ټول خپل کورونو ته ورجمه شي والقمر او قسم د پسپګمۍ باندې عزت تسک کله چې د پوراشي لترکبن طبقا عن طبق خامخ بواوړو تاسو یو حالت نه بل حالت تا یعنی دنیا را بخامخ تاسو آخرت ته صحیح ژوند نه بخامخ تاسو باندې مرګ رچی مرګ نه بعد بخامخ بیا ژوند کېګو دا ټول حالتونه دي دا ټول طبقې دي فما لهم لا يؤمنون بس شوی دی په دې خلکو باندې دوی ایمان ویل نه وروړي و اذا قرئ عليهم القران او کله چې بیانېږي په دوی باندې قران لا يسجدون نو دوی به سجدا نه کوي مطلب عاجزی نه کوي قران تابعداري نه کوي به سجدا وکي بل الذين بلکې هغه کسان کفرو چې کفر کړي دا یکذبون هغه دروغ غني قران والله اعلم بما يعون او الاختلاف خبر دا په هغه سباندي چې دوی ساتي په خپل ځړه کې فبشرهم بعذاب الیم بزیر ور کدوې ته د دردناک عذاب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان وروړي دا او نیک عمل کړی دي لهم اجر غیر ممنون هغه د پاره نه ختمیدون کې اجر ده